الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر حمد صلاة و سلام رسته د محمد صلی الله علیه وسلم مبارک نمونه د مبارک نوم محمد صلی الله علیه وسلم د قرآن عظیم شان په څلورو سورتونو آل عمران، محمد، احزاب او الفتح کې ذکر شوی. دغه دویم نوم احمد دی چې د صف په صورت کې یادونه شوې ده چې له دې نه نومونو نه پرته د هغه 14 صفتي نومونه هم دي او هغه دا دي: الشاهد. الشاهد معنا د الله د دین ګواه، د دین عملی بیلګه، د الله د پیام مبلغ، د الله د پیام معلم. او بل نوم د نبی اسلام مبشر دی. مبشر معنا زیری ورکوونکی. هغه ملتونو ته په دنیا او په آخرت کې د خوشحالۍ زیری ورکړل. څوک چې د ده پیروي ومني او د ده پیام ته غاړه کیږي. او النذیر معنا ویرونکی، د هغه ملتونه ویرول د بدبختۍ نه، د شقاوت نه. او الرحمه هغه رحمت للعالمین دی. او السراج المنیر دا هغه روښانه ډیوه دی. روښان المر دا د رسول الله بل نوم دی. او بل نوم د رسول الله المذکر دی. مذکر معنا پند ورکوونکی، نصیحت کوونکی. او بل نوم د رسول الله دی الشهید. الشهید معنا گواه، د دین عملی بیلګه او د دین معلم. او الهادی معنا لارښود، هغه د دین لارښود دی، د بشریت لارښود دی. الامین د الله د پیام پر امن ډول باندې د الله د پیام رسول. او هغه امین پیغمبر چې امین دی، ملتونو امین ګاڼه. او مزمل معنا چې د نبوت شړۍ اغوستې. او مدثر هم معنا چې د نبوت شړۍ په غاړه ده. د رسول الله مبارک ارشاد ده چې زما 5 نومونه مشهور دي. محمد یعنی هغه پیغمبر چې بیا بیا زخ ډېر تعریف کیږي. احمد یعنی هغه پیغمبر چې د خپل رب ډېر تعریفونه کړي دي. الماحي یعنی د کفر د طاغوتي نظام نابودونکی. الحاشر یعنی جمع کوونکی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د قیامت په ورځ ټولو پیغمبرانو ته به ولسونه ورسي او ورته ووایي چې الله ته زموږ سپارښت وکړه. ټول به نفسي نفسي نارې وهي. ټول خلک به رسول الله ته راجمع سي. نو هغه ته به ووایي چې ته الله ته سپارښت وکړه چې حساب و کتاب پیل سي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په میدان محشر کې خپل مخ الله ته په سجده کېږدي او نبی اسلام به ژاړي. بیا به الله پاک ورته وایي چې سر دې پورته کړه، څه غواړې؟ نو بل نوم د نبی اسلام عاقب دی. عاقب معنا ده چې وروستنی پیغمبر او خاتم النبیین. د هغه مبارک په نومونو کې دغه 4 نومونه هم شامل دي. المصطفی معنا غوره انسان. المختار انتخاب شوی په بشریت کې د نبوت لپاره. الشفیع د الله تعالی په وړاندې سپارښت کوونکی. الصادق ریښتینی انسان. او المصدوق ملتونو ریښتینی منلی دی. په همدې اکتفا کوو. سبحانک اللهم وبحمدک.